د ننګرهار پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو عمومي مدیر وایي د ښوونځیو او مدارسو زده کوونکو ته د شهادتنامو ته مراحلو ویش لړۍ د پخوا پرته چټکه او اسانه شوې چې په خبره د یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د شهادتنامو ټولې چارې ته مراحل کیږي. د شهادتنامو د توزیع پروسه د پخوا په پرتله ډېره اسانه شوې ده. شهادتنامې موږ خپله ته مراحل کوو. اویزونه په ډلیز ډول افغانستان بانک ته د ښوونځیو له لارې تحویلیږي. د هغې اویزونه موږ سره شریک کیږو. بیا موږ دغه شهادتنامې دې ځای کې پروسس کوو، ترتیبوو. بیا وزارت مقام ته د وزیر صاحب د امضا دپاره په ډلیز ډول لیږو. بیرته راځي په همدې ترتیب باندې بیرته موږ ښوونځیو ته دغه شهادتنامې لیږو. هلته کولی شي فارغان خپل شهادتنامې ترلاسه کړي. نوموړی دغه راز وایي د تېرو کلونو فارغو زده کوونکو ته په انفرادي ډول د شهادتنامو ترلاسه کولو چارې له خنډ او ځنډ پرته ترسره کیږي. د پخوانیو کلونو په رابطه باید ووایم چې څوک په انفرادي ډول د کومو دلایلو له وجې شهادتنامې نه دی اخیستې. هغه هم همدغسې ترتیب دی. شاګرد فارغ راځي دلته عریضه کوي. د عریضې نه وروسته موږ ورته تعرفه ورکوو په بانک باندې 200 افغانۍ د یوې شهادتنامې قیمت دی. هغه بانک کې تحویلوي. خپل تذکرې کاپي یو قطعه عکس راوړي. موږ ورته دلته شهادتنامه ترتیبوو. بیا دغه انفرادي شهادتنامې چې دي دغه فارغان خپله د افغان پوسټ له لارې کابل ته لیږي. هلته د وزیر صاحب د امضا نه وروسته افغان پوسټ ورته بیرته سپاري. بل لور د یو تن فارغ زده کوونکی چې د شهادتنامې ترلاسه کولو په موخه راغلی وایي د شهادتنامو اخیستو چارې د پخوا پرتله اسانه شوي دي. او دلته راغلی یم شهادتنامې دپاره چې زه خپله د په 1498 کې د غني خیلو درمعلمین څخه فارغ شوی یم. ومې غوښتل چې شهادتنامه ترلاسه کړم، نو همدې دپاره زه دلته رالم د ننګرهار د پوهنې ریاست ته چې ماشاءالله د پخوا په پرتله دلته کارونه ډېر منظم شوي دي او ډېر په ښه شکل باندې پرمخ ځي. د ننګرهار پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو عمومي مدیریت د مسؤلینو په خبره سږ کال له ښوونځیو او مدارسو څخه 14580 تنه فارغ شوي دي.